دوستانو، افغانستان ته د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان سفر او په پاکستان کې موجوده وخت کې د افغان مهاجرینو ستونزې زموږ د نن ورځې مهم ټکي دي. تر ټولو مخکې په دې خبره کوو چې په موجوده وخت او حالاتو کې د پاکستان د ځانګړي استازي سفر افغانستان ته په څه معنا دی. په موجوده روانو حالاتو کې افغانستان او پاکستان دته اړتیا لري چې له یو بل سره په سیاسي اړیکو کې ښکیلتیا زیاته کړي، ځکه چې یو خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تقریبا 1200 کیلومتره څخه زیاته سرحدي پوله ده چې د دې د حفاظت په دغه پوله باندې تجارت د دواړو هیوادونو د ولسونو تګ و راتګ دې ته په کتو دواړه هیوادونه مجبور او مکلف دي چې له یو بل سره خپلې سیاسي اړیکې قایمې وساتي او د وخت په تیریدو سره باید په دې کې اسانتیاوې راولي. له دې سره ځینې وخت دلته اقتصادي پروژې مثلا په سیمه کې نن سبا چین یوازینی هیواد دی چې هغه اقتصادي پروژو کې دلته ښکیل دی. په پاکستان کې په ګوادر کې د سیپیک په نوم باندې دلته دوی غټه پروژه شروع کړې ده. همداشان د افغانستان موجوده چارواکو هم دا هیله څرګنده کړې وه چې چین که وغواړي افغانستان ته دغه پروژه راوغځوي نو د افغانستان حکومت یا چارواکي هرکلی کوي. له بلې خوا په پاکستان کې موجوده وخت کې چې د افغان مهاجرینو کومې ستونزې روانې دي، دلته د دوی له تیرو 40 کالو څخه چې کوم ژوند دی او موجوده وخت کې چې حکومت کومه پالیسي اختیار کړې ده چې دغه افغان مهاجرین باید افغانستان ته لاړ شي، په دې برخه کې هم ځینې ستونزې او مشکلات دلته شتون لري. له ټولو څخه مخکې خو دا دی چې دلته دغه خلکو 40 کاله عمر تیر کړی دی، د دوی 2 نسله دلته لوی شوي دي، نو په داسې کمه موده کې د دوی افغانستان ته بیرته لیږل او بیا د دوی چې دلته کم کاروبار دی، د دوی دلته رشتهداریانې یا خپلو منځونو کې چې د ودونو معاملات شوي دي، دا هم یوه ستونزه ده، ځکه چې دا اوس معلومه نه ده چې دغه خویندې لونې چې کومې دلته واده شوي دي دا به اوس افغانستان ته ځي که به پاکستان کې پاتې کیږي. همداشان د دوی د تعلیمونو چې کوم د تحصیل موضوعګانې دي، ډېر مشکلات دلته شتون لري. نو دغو ټولو مشکلاتو ته په کتو د افغانستان او پاکستان مسؤلین دې ته مجبوریږي چې دوی په خپل منځ کې سیاسي اړیکې ژورې کړي او د خپلو ولسونو دغه مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. دا په نږدې موده کې د پاکستاني چارواکو څو سفره شول چې افغانستان ته دوی ځي او د افغانستان له چارواکو سره ویني. څه موده مخکې له افغانستان څخه هم یو لوړپوړی هیات راغلی و اسلام آباد ته د تجارت په باره کې د افغان مهاجرینو د مشکلاتو په اړه باندې دلته له پاکستاني چارواکو سره هم لیدلي ول او همدارنګه دلته په اسلام آباد کې محمد صادق خان د خارجي چې کوم سفارتونه دي د هغوی له سفیرانو سره د افغانستان په موضوع باندې خبرې کړي دي، ناستې لري ورسره وخت په وخت. نو پاکستان هم دا نه غواړي چې د افغانستان په څیر یو تاریخي فرهنګي مذهبي او اسلامي هیواد سره مشکلات ولري، بلکې دا سیاسي مشکلات وخت په وخت د ځینو هیوادونو په منځ کې پیدا کیږي. په نړۍ کې اکثریت هیوادونه دا وخت ګاونډیانو سره یو نه یو قسم مشکلات لري، ولې دا په دې معنا نه دي چې د دغو هیوادونو په منځ کې سیاسي اړیکې ختم شولې او دوی به یو بل سره رقابتونه کوي. نو پکار دا دی چې دغه سیاسي اړیکې نورې هم غښتلې شي او بیا په خاصه توګه چې نن سبا دلته په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د اوسېدو مشکلات دي، دلته د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د تجارت مشکلات دي،
په پوله باندې د افغانانو تګ و راتګ، د افغانانو د ویزو مشکلات، دا ټول چې سړی وسنجوي نو دې نتیجې ته رسیږي چې باید دواړه هیوادونه په خپل منځ کې سیاسي هلې ځلې زیاتې کړي او دغو ولسونو ته د مشکلاتو په ځای اسانتیاوې راولي، تر څو دوی وکولی شي چې په دغه سختو اقتصادي مشکلاتو کې دوی خپل ژوند ته ادامه ورکړي او د دواړو اسلامي هیوادونو په منځ کې دغه د دوو مسلمانو ولسونو تګ و راتګ او د دوی چې کوم هغه فرهنګي، مذهبي یا لساني رشتهداریانې دي، د دوی تګ و راتګ دی، تاریخي اړیکې دي، دا نورې هم غښتلی شي. نو امید دا دی چې له دغه سفرونو سره به په پاکستان کې د افغان مهاجرینو دغه موضوع ته هم یو څه ناڅه ګټه ورسوي او خپله محمد صادق خان هم په خپل ایکس پاڼه یا ټویټر اکاونټ باندې دا پوسټ کړی و چې کابل ته ورسېدو او د افغانستان له چارواکو سره به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړي چې طبیعي ده دې سره تجارتي موضوعات راځي، د مهاجرینو موضوعات راځي، دلته د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې راځي او حتی د دغه سفر سره هغه یو بله وړه ویډیو هم خپره کړې وه، پکې لیکلي وو چې د کراچۍ څخه چې کوم مال افغانستان ته ځي او هغه لاره چې بنده وله هغه بیرته خلاصه شوله، نو دا یو مثبت ګام دی او په دې هیله او امید یو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه سیاسي اړیکې چې څومره هم مضبوطیږي دا به د دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه رسوي او په خاصه توګه چې په پاکستان کې کوم مهاجرین دلته ژوند کوي نو د دوی دغه مشکلات د دواړو هیوادونو چارواکو پورې اړه لري. حتی څو ورځې مخکې ما د پاکستان چې کوم پخوانی وزیر اعظم انوار الحق کاکړ هغه څه هم دا پوښتنه وکړه، هغه هم راته وویل چې د افغانستان چارواکو ته پکار دا دی چې د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. یعنی خبره دا ده چې که چیرې دا دواړه هیوادونه په خپلو کې سره سیاسي اړیکې مضبوطې کړي، د دوی په منځ کې تماسونه مضبوط وي، نو دا په پاکستان کې د افغان مهاجرینو اوسېدو ته اسانتیاوې برابروي او دوی به وکولی شي چې په پاکستان کې تر یو څه وخته پورې ارامه ژوند وکړي. ډېره مننه.